بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. مخکې حدیثونو کې د اودس طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرانا کې بیان شو. امام عبدالغنی المقدسی په دې عمدة الاحکام کتاب کې 11 نمبر حدیث چې دی دینه مخکې باب تړلی، باب دخول الخلاء والاستطابة. دا باب په دې باره کې دی چې انسان کله قضای حاجت ځای لځي، دخول الخلاء، چې انسان ننوځي حمام ته، باتروم ته یا خالی ځای ته د قضای حاجت دپاره، والاستطابة او د ځان صفا کولو دپاره، ځان پاکولو دپاره. نو زمونږ شریعت د دې احکام او د دې مسئلې هم ښودلې دي چې انسان به د قضای حاجت په وخت کې کوم آداب، کوم احکام او کوم مسالو ته متوجه وي، ځکه شریعت دا ټول ښودلي. کامل مسلمان هغه دی چې د نبی علیه السلام په هر طریقه باندې عمل وکړي، کاغه د اودس سره تعلق لري، که د مونځ سره، که د نکاح سره، که د طلاق سره، که د معاملاتو سره وي، تجارتونه اخستل خرڅول، ګاونډي سره تعامل، د کشرانو مشرانو، د دې ټول احکام زمونږ او ستاسو دین کې بیان شوي دي. نو نبی علیہ السلام دا مسئلې هم بیانې کړي دي. نو الخلاء ویل کېږي خالی ځای ته، لغت کې خالی ځای، خو بیا وروستو شریعت کې چې ذکر کېږي مراد ترنه هغه ځای چې هغه د انسانانو د قضای حاجت دپاره جوړ وي، لکه لیټرین شو، باتروم شو، حمامونه شو، یا داسې صحرا کې ځایونه وي سړی شړ ځایونو ته وځي، نو دغه ته خلاء ویل کېږي، خالی ځای ته تګ. نو د دې آداب او د دې احکام بیانېږي. په دې کې اول حدیث د انس رضی الله عنه دی. انس رضی الله عنه دا مشهور صحابي د نبی علیه السلام انس ابن مالک نومیو. د نبی علیه السلام 10 کاله خدمت کړو او نبی علیه السلام ورته دعا کړې وه چې الله ډیر اولاد او ډیر مال ورله ورکړي. ډیر عمر و دده، څوک وایي چې 110 کاله عمر و، څوک وایي 100 کاله، څوک وایي 93 کاله. الله ورله ډیر اولاد ورکړل. دی چې وفات کېده د 80 بچي، نوسي، کړوسي، دا ټول ژوندي وو. دومره اولاد الله ورکړو، ځکه نبی علیه السلام ورته دعا کړې وه. او انس رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې ډیر حدیثونه یې امت ته را نقل کړي. 2280 احادیثه دا یې روایت کړي دي. نو هغه وایي چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ما د نبی علیه السلام خدمت به مې کو.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء کله به چې اراده وکړله د ننوتلو چې داخل شي الخلاء د قضای حاجت ځای ته، حمام ته، باتروم ته، هغه ځای ته لاړ شي چې هلته قضای حاجت کی، نو نبی علیہ السلام به دا دعا ویله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اے الله ز پتا پورې پناه غواړم چې الله ته ماله پناه راکې، ما بچ وساتې، زه تا ته التجا کوم، تا ته درخواست کوم چې ما بچ وساتې د څه شي نه؟ من الخبث والخبائث. خبث جمع د خبیث ده، د هغه نارینه شیطانانو نه، والخبائث او د زنانه شیطانانو نه. الله د دواړو د شرونو نه، د دواړو د ضررونو نه ما بچ وساتې. نو دا دعا به نبی علیہ الصلاة والسلام ویله. اوس سوچ کوئ عزیزانو، کله چې موږ حمام ته ننوځو موږ دعا وایو؟ جواب دا د اکثرو خلکو له دعا نه ورځي. دا زده کول پکار دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا په خپل امام عبدالغنی المقدسی لیکي چې الخبث جمع خبیث. خبث جمع د خبیث، دا نارینه شیطانان، د شیطانان او پیریان چې وي دا اکثرم په دې ګنده ګنده ځایونو کې وي، حمامونو کې، باتروم کې، ګنده ګنده ځایونو کې. والخبائث دا جمع د خبیثتون، دا مراد تینا زنانه شیطانانی. معلومه دا شوه چې په دې شیطانانو کې نارینه او زنانه دواړه وي، لکه څنګه چې په انسانانو کې دي. وې د دې حدیث مطلب هم دا دی چې استعاذ من ذکران الشیاطین و اناثهم. نبی علیہ السلام به چې کله حمام ته تو، قضای حاجت دپاره به تو، د نارینه پیریانو شیطانانو او د زنانه پیریانو شیطانانو نه به پناهي وغوښته چې الله د دوی د شرونو نه، د دوی د ضررونو نه ما بچ وساتې. حدیث کې خو یوه مهمه مسله هم دا شوه چې سړی حمام ته ننوځي دا دعا به وایي. په روایت د ترمذي کې دا راغلی دی چې دې دعا سره بسم الله ټکی هم دی، چې بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. د علی رضی الله عنه حدیث دی. کله چې دا دعا انسان ووایي دې کې یوه فایده دا ده، د شیطانانو ته، پیریانو ته د انسان عورت شرمګاه بیا نه ښکاري، د هغوی نه انسان پرده کیږي. دغه حدیث کې الفاظ داسې دي د علی رضی الله عنه چې ستر ما بین اعین الجن وعورات بني آدم، د پیریانو، د شیطانانو د سترګو او د انسانانو د شرمګاو د عورتونو ترمنځ پرده او حائل هغه څه شی دی؟ هغه دا دی اذا دخل احدهم الخلاء، چې یو انسان، یو مسلمان حمام ته ننوځي قضای حاجت دپاره، نو دا دعا به وایي چې بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نو د دې ذکر څو فایدې شوې؟ یوه فایده دا شوه چې دا سنت طریقه ده، نو سنت عملی کول، لکه د نبی علیہ السلام سره د چا مینه وي نو هغه به په دې سنت باندې هم عمل کوي. دویمه فایده دا شوه چې د شیطانانو، پیریانو نه انسان په امن کې پاتې کیږي. د امن پاتې کېدو دوه مطلب دي، یو دا دی تا ته ضرر نشي در رسولی، او دویم دا دی چې د هغوی ته به ته نه ښکارې، ته به په پرده کې شي. د انسان نه خو پرده کې شوي، دروازه دې رابنده کړه یا یو لرې ځای ته لاړې، خو د پیریانو ته به بیا نه ښکارې چې کله دې دا دعا وویله. درېیمه فایده یې دا ده چې دا ذکر دی، په ذکر باندې انسان ته ثواب میلاویږي. تا په دې ټیم کې الله یاد کو چې کله ننوځې بسم الله دې وویله، اعوذ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دا دعا دې وویله، دا ذکر شو. نو یوه فایده هغه دا شوه، یوه مسئله چې انسان به دا دعا وایي.
دویمه خبره دا ده چې کله په کورونو کې نن سبا د حمامونه باتروم لیټرین دا وي خو چې کله په کور کې نه وي او سړی لرې ځي بیا نو بیا ادب دا دی چې بیا به دومره لرې ځي چې عامو انسانانو ته به نه ښکاري شړې دشتې له به وځي پټو ته به لاړ شي خو شرط دا دی چې چاته به ضرر پکې نه رسي اول حدیث واورئ چې نبی علیه السلام به خپله ډېر لرې تو بخاری او مسلم کې حدیث دی د مغیره رضی الله عنه چې نبی علیه السلام وایي ما ته وویله چې دې اوبه لږې راوړه خو دې الإدا ورته یو لوښی راواله اوبه واله وایي فانطلقا هغه لاړو حتی توارى عني چې زما د سترګو نه پناه شو دومره به نبی علیه السلام لرې تو قضای حاجت دپاره لکه پخوا خو په دې کورونو کې دا حمامونه او باتروم دا سیستم نه وي نو خلک به بار ته وتل ډېر لرې به لاړو حتی توارى عني چې زما نه به پټ شو ما به نه لیدو فقضا حاجته نبی علیه السلام به خپل قضای حاجت وکړو خپل حاجت به پوره کو نو بیا چې راغې ما به ورله اوبه ورکولې چې په هغې باندې اودس وکړي یوه مسئله دا شوه چې سړی کور کې اودس ماتې نه کوي نو بهر چې کوي ډېر لرې به ځي د عمره ځای ته به ځي چې ښکاري به نه خلکو ته پټ ځای ته ځه دویمه مسئله هغه دا ده چې بل ځای ته خو ځي اکثره خلک د پټو ته وځي خو د پردو پټو خیال هم ساته د چا بوټې د چا سورې هغه به نه خرابې نبی علیه السلام فرمایي مسلم شریف کې حدیث دی اتقوا اللعانین الذي يتخلى في الطريق الناس او في ظلهم د دوو کارونو نه چې هغه سبب د لعنت جوړیږي بعض روایتو کې راځي 3 کارونه چې سبب د لعنت جوړیږي خلک به تبې خیرې کوي چې الله دې تبا کا دې ځای کې تا قضای حاجت کو دې ځای کې د اودس ماتو هغه کوم ځای نه دی اول الذي يتخلى في طريق الناس چې د خلکو په عامه لاره کې هغه اودس ماتې کوي ګوره د اودس ماتې 2 صورت دي نن سبا یو خو په لاره کې اودس ماتې کول دا خو په دې حدیث کې تمنه راغلی دویم دا دی اکثره نن سبا په دې کورونو کې د ماشومانو دپاره پیمپر استعمالیږي دا پیمپر دا زنانه ماشومانو له ورکړي او د لارې کوڅې ته راوغورځوي دا هم ګوره د دې لعنت سبب دی خلک به تخیرې کوي او دا خیرې به قبلیږي نه د انسان قضای حاجت او دا ګندګي وړوکې اودس ماتې او غټ اودس ماتې دا به ډېر لرې غورځي که په کور کې ماشومانو کړی وي نو داسې ورته مه وایه چې بهر کوڅې ته وغورځوه ځکه د خلکو په لاره کې به دا نه غورځي دویم په خپله به هم قضای حاجت د خلکو په لاره کې نه کې دویم نبی علیه السلام وویل او فی ظلهم په سوري کې چې یو ونه وي د هغې لاندې سوری وي خلک دمه کوي هلته راغونډېږي او ته راشې دلته اودس ماتې کې نو دا به هم نه کېدی هم نبی علیه السلام منع کړی ځکه خلک به تبې خیرې کوي دا سبب د خیرو دی دریم نبی علیه السلام مسند احمد کې یو روایت دی چې هغې کې ذکر کړي او نقع ماء والموارد ګودر چې چېرته وي اوبه چې چېرته راخوټ کېږي وړې وړې چینې وي او ته لاړ شي هلته اودس ماتې کې دا به هم نه کې نو ګورې څو ځایونه شو د خلکو سوری ټول عام دی چې د دمې ځای وي یا د دیوال سوری وي خلک ورته کینی یا د یو برنډې سوری وي او یا چې د ونې سوری وي خو چې هغلته خلک کېناستل کوي ناسته کوي هلته راجمع کېږي مازدیګر په ټیم کې سهار په ټیم کې نو په دغه ټیم کې به او په دغه ځایونو کې به قضای حاجت انسان نه کوي په چینو کې په ګودرونو کې کویانو کې به قضای حاجت نه کې دارنګې د خلکو په لاره کې دا ولې زمونږ او ستاسو د شریعت چې دی دا د محبت دین دی دا د ضرر دین نه دی چاته به ضرر نه رسې نبی علیہ السلام فرمای لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام نه به ځان ته ضرر رسې نه به بل ته ضرر رسې هر چاته به د خیر اراده لري او قرآن کې الله فرمای والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا
څوک چې مؤمنانو زنانو ته نارینهو ته تکلیف ورسوي نو دا غټ ګناهګاران دي، اثم مبین، ښکاره ګناه کې اخته دي. نو داسې ځایونو کې قضای حاجت کول مسلمانانو ته تکلیف دی، نو ته ګناهګاریږې په دې باندې. نو بل ادب هغه دا شو د قضای حاجت چې سړی به لرې ځي. بل هم نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی، هغه روایت هغه دا دی، جابر رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې اذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. کله چې دوه کسان قضای حاجت ته لاړ شي نو یو خو د په دغه ټیم کې به یو بل سره خبرې نه کوئ. د قضای حاجت په ټیم کې ذکر هم ناروا دی چې انسان ذکر کوي، او دارنګې یو بل سره خبرې کول ګپ شپ به نه لګي. نن سبا صورت د مسئلې دا دی چې سړی حمام ته نوځي او قضای حاجت ته ناست او په موبایل خبرې کوي. د دې خبرو نه منع راغلی ده، دغه ټیم کې به خبرې نه کوي. ولی فإن الله يمقت على ذلك، الله په دې باندې غصه کیږي، د الله د غصې سبب دی دا. او دارنګې ولا يتحدثا، خبرې به نه کوي او د یو بل نه به انسان پرده کوي، که نارینه وي که زنانه وي. زنانه چې دي دوی هم که دوه کسانې وي نو دوی به هم یو بل نه به پرده کوي، او که نارینه وي دوی به هم د یو بل نه پرده کوي. او د قضای حاجت په دوران کې به خبرې هغه نه کوي. او ذکر خو په طریقه اولا باندې نشته. ذکر د الله تعالی چې سړی قضای حاجت ته ناست دی، دی به د الله ذکر هم نه کوي. مسلم شریف کې روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام تش او دسمات یې کو، مر علیه رجل وهو یبول، یو سړی پې تیر شو، هغه پې سلام واچو. فلم يرد النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام په دغه وخت کې ورته جواب ورنکو. ولی ځکه دغه وخت د ذکر نه دی، دا د خبرو نه دی. نو دا زمونږ او ستاسو شریعت دا تفصیلی آداب او احکام د قضای حاجت په ټیم کې بیان کړي دي. سړی چې حمام ته ننوځي، یو ادب بلم دی چې سره قرآن وي یا د حدیثو کتاب وي یا داسې یو شیز وي چې په هغې ښکاره د الله نوم وي، هغه به بهر ږدي. حدیث په ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه کې دی چې نبی علیہ السلام به کله اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، نبی علیہ السلام چې به کله حمام ته ننوتو قضای حاجت دپاره، وضع خاتمه، خپله ګوتمه چې نبی علیہ السلام به ګوتمه په لاس کوله هغه به بهر کېښوده. ولې په هغې ګوتمه باندې لیکلی شوي و محمد رسول الله، د الله نوم پې و، او د الله د نوم تعظیم پکار دی، هغه د حمام ته دننه کول نه دي پکار. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، د الله د نښو نښانو هغه عزت پکار دی. نو دا ټول آداب دي زمونږ او ستاسو دین بیان کړي دي. خو خلاصه دا شوه چې سړی حمام ته ننوځي په دې یو حدیث کې، حدیث د عمدة الاحکام کوم چې 10 نمبر حدیث، 11 نمبر حدیث دی، په دې کې دا دی چې دا دعا به بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چې حمام ته ننوځي د ننوتو نه مخکې دا دعا وایه. ځکه حدیث د بخاري کې ورسره دا الفاظ دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، نبی علیہ السلام به چې کله اراده وکړه چې حمام ته لاړ شي نو دا دعا به ویله. نو دا دعا ویل پکار دي. او به چې راوتلی چې راووتلی دا دعا وایه غفرانک. صحیح حدیث کې راغلی غفرانک معنا هم دا ده چې الله زه تانه معافي غواړم. ولې معافي غواړي؟ ځکه دغه ټیم کې انسان نه ذکر کولی شي نه تلاوت کولی شي، الله ما معاف کړي، الله زما یو وخت هم داسې په ما باندې مه راولي چې زه په هغې کې ذکر ونه کړم. نو دا مختصر آداب شو د قضای حاجت. رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه السلام په احادیثو باندې پوه کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د نبی علیه السلام په هر حدیث باندې، په هر حالت کې، په هر زمانه کې، په هر ځای کې په عمل وکړو. آمین یا رب العالمین.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.